نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے نقل کئی، اللہ فرمائی دا جنت متعلق، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وی نیکانو خلقو لمې داسې خوشحالۍ تیارې کړي دي چې هغه نه د انسان سترګې لیدلي دي تفصیلات، او نه غوږونه د هغې تفصیل اورېدی شي، او نه د انسان په زړه کې دا خوشحالۍ تېرېدی شي. رسول الله مبارک فرمای وی داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سرو زرو دي، او داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سپینو زرو دي. نو په کم جنت کې چې کم باغونه او کم جنتونه د سرو زرو د خښتو نه جوړ دي، دا خښتې پسې لګېدلې دي. د دنیا خښته به یا په خټه لګې یا به په سیمټو لګې، او د هغې خښتې چې یو بل سره لګېدلې دي هغه خوشبویه مشک دی. مشک نن سبا مشک د سرو زرو نه قیمتي دي، اصل مشک نه ملاویږي، او که اصل مشک درته میلوم شي نو په 50,000 روپۍ تولم درته نه ملاویږي. او خوشبویه شی دی. هغه حکیمان وی مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطاری بگوید. وی مشک هغې ته وایي چې تا ته ځان په خپله وښیي، چې عطاري درته ښیي دا نه دي، عطاري خو به صفت کوي، مشک به ځان په خپله ښیي، د خپلې خوشبویۍ نه به درته ځان ښیي چې زه مشک یم. نو څونه قیمتي شی، نو یو خښته د سرو بله د سرو، او په منځ کې به مشک لګېدلي چې هغه به خوشبویي کوي، دیوالونو به هم خوشبویي دي. او د هغې جنتونو چې دننه څومره لوښي دي، او د هغې څومره دننه کړکۍ دي، او د هغې دننه څومره سامان دی، دا به هم د سرو زرو وي. او بعضې جنتونه د سپینو زرو نه جوړ دي، خښتې د سپینو زرو دي، او منځ کې مشک لګېدلي دي، او په هغې کې چې څومره لوښي دي، کنډولي دي، پیالې دي، او د خوردنوش سامان دی، دا به هم ټول د سپینو زرو نه. حضور پاک مبارک فرمایي وی جنتیان به ځان ته عود لوګې کوي. عود دا یو خو زمونږ د عود دي، دا خراب شی دی، دا مړو له خلک راوړي. عود په عربو کې ډېر قیمتي شی دی. نو دا د دنیا عود دی، نو چې د جنت عود به څونه مزېدار او خشتی. نو حضور پاک فرمایي چې عود به لوګې کېږي خشته، خو چې عود په کومو لوښو کې مجمر ورته وایي، چې په کومو لوښو کې هغه عود لوګې کېږي هغه به د سرو زرو د سپینو زرو وي. او چې کم جنتیان په کومه ګومنځ باندې سرونه ګومنځ کوي، یا کمې ښځې پې ویښته ګومنځ کوي، نو هغه هم د سرو زرو ګومنځې وي. دا هر څه خو الله سره دي. الله چې وغواړي ورکړي، چې نه یې نه وي. د یو جنتي د هر جنتي په کور کې 4 ولې، یو د خشته او شاتو سوچه، او یو سوچه پی اعلی بغیر د اوبو، او یو شراب. خو د دنیا په شرابو کې نه شم شته او سرخوږي هم شته، او د آخرت په شرابو کې نه سرخوږي شته او نه پکې نشه شته، او یو د اعلی او مزېدارو یخو اوبو. دا 4 ولې. یو صحابي تپوس کې د الله رسوله د دنیا په ولو کې خټئ او لاندې پکې کاڼې وي، د جنت په دې ولو کې خټه کاڼې شته وی، او خټه پکې شته خو هغه به مشک او عنبر وي، او چې دې ولو کې لاندې کوم کاڼي هغه یاقوت، زمرد، مرجان او لالونه وي، هغه د جنت په دې ولو په دې ویښ کې پراتي، او د هغې رڼا به د هغه اوبو نه بار روځي، دا نه خوند به کوي. یو صحابي تپوس کوي حضرت وی په جنت کې دوړه شته، یو دوړه هم پکې شته خوره، خو هغه به زعفران وي. زعفران څونه قیمتي شی دی. یو بل صحابي تپوس کوي حضرت وی په جنت کې اسونه شته، وی الله دې بوزه، نو وی خدای به دله د سور یاقوت یو اس درکړي، د سور یاقوت، او د هغه به وزرې وي، او ته به پې سور شې، او چې کوم ځای دې خوښي په جنت کې به پکې هلته ګرځې. دا د جنت څیزونه دي زما وروڼو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم از کم د یو جنتي به 2 یا ښځې به یې حورې، 2 یا حورې به، او 80,000 خادمان به، 80,000 خدمتګاران.
خادمان به دې څنګه قرآن شریف کې الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان، داسې خشته ښکلې لکه د یاقوت او د مرجان په شان مزېدار. د سړي عمر به څونه درې دېرش کاله به د هر انسان عمر وي، دې نه به عمر نه زیاتېږي. او قد به یې څونه 30 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلن. هر جنتي به 30 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنې. دا غټ قد دې دپاره چې د جنت په خوشحالو په خوندونو باندې پیش. وی صاحب مارغان پکې شته په جنت کې؟ وی او مارغان به پکې وي خو د اوښان عمره مارغان به وی دا خو به ډېر اعلی وي. حضور پاک فرمایي وی دا مارغان به علی خو چې څوک یې خوري هغه خوړونکي به هم ډېر مزېداره والی جنتیان. نو دوه یا د انسان حورې ښځې ابه څونه خشتی. رسول الله مبارک فرمایي چې اوبه څکي نو دا به یې د مرۍ نه بار ښکاري، او په وجود کې چې کم نلې دی هغه به د بهر نه ښکارېږي، او چې کوم یې په سر پیچک دی او ویښتې پې تړلي دي د هغې قیمت د دنیا او د مافیها نه بهتر دی. او که د جنت یوې ښځې دنیا ته مخ راښکاره که لاضواء ما بین المشرق والمغرب، وی د مغرب او د مشرق په منځ کې دا دنیا به روښانه کي او دا دنیا به د خوشبویۍ نه ډکه کي. دومره خوشبویي چې جنتي ښځه په دې نوک پورې کوي که هغه دنیا ته راښکاره شوه په دنیا کې به څوک د خوشبویۍ د لاسه ژوند تېر نه کړي. د مارونو د دنیا دا ښځې به هم در سره د آخرت هغه به د جنت او دا به هم در سره د ټولو حورو سردارانې به دا د دنیا ښځې به هلته به د ښځو او د بنو په منځ کې جګړې نه او د سړو منځ کې به هم جګړې نه. قلوبهم كقلب رجل واحد، لکه د یو سړي زړه چې څنګه وي دقسې به وي، نه به یو بل سره اختلاف وي، نه به بغض او حسد او نه به جګړې به وي. ډوډۍ به خلک خوري خوراکونه خو د خوند دپاره به یې خوري. ګورې د لوږه نشته چې سړی وږي شي، ښه چې لوږه نشته نو ډوډۍ سره خوري او میوه د خوند دپاره. بعضې وخت کې سړی موړ او میوه خوري او تږي کېږي به نه، نو بیا اوبه او دا مشروبات به څه دپاره څکي؟ دا د لذت دپاره. لکه بعضې وخت سړی تږي نه شربت څکي. جامې به هم پکې میلاویږي، جامې به یې د ریخمو اعلی نري ریخم او غټ ریخم کې د چا څنګه خوښ. د انارو د بوټي په شان انار به وي، دی به انار روشو کوي چې په منځ یې مات کې خشته جوړه به ترې روځي او د هر انسان د کچ جوړه به وي، دی به یې واغوندي. جامې به نه خیرنېږي، د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او اغوندي به. زمارو جنت کې یو بازار به لګي، هغه بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي. د چا مرتبه لاندې ده او د چا پورته ده. حضور پاک فرمایي وی داسې به وي لکه ته چې په اسمان کې دا ستوري وینې، دقسې د جنتیانو مرتبې به یو بل نه لرې وي. څوک به لاندې مرتبه کې د چا به هغه ستوري پړقېږي دا به د هغه جنتي، د چا هغه بل ستوري پړقېږي دا ستوري تا ته خو رکوټې ښکاري خو دا رکوټې نه دی، دا دنیا د ټولو نه رکوټې ستوري دی. دقسې را جنتیان به درته د ستورو په شان پړقېدلې ښکاري.